بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پیښور غږ سره زم تاسو قربا محمد ارشاد. پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، پروګرام د پیښور غږ کې مونږ تاسو ته د پیښور د ولس چې کوم مسایل دي مختلف علاقو کې مونږ زو هلته د هغې د مسایلو نه ځان خبرو او د هغې مسایل چې کوم دي نو اعلی حکام چې کوم دي هغې ته رسو. په هغې کې که مونږ نن سبا خبرو وکړو د بجلۍ ډېره زیاته لویه مسله ده. بیا د کورونا له وجې چې څومره حالات تیر شو د هغې له وجې په هر څیز باندې ډېر زیات اثر شوی دی. دغه شانې که د بجلۍ بیلونه دي، که دغه شانې د بجلۍ لوډ شیډینګ دی، که ګیس دی، که نور سړکونو نظام دی، که نکاسۍ دی، نو په مختلف ځایونو کې دغه مسایل چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي. نن موږ راغلي یو نوتیا ته. په نوتیا کې چې کوم نیبرهوډ دی 87 هلته موجود یو. دلته هم د ولس چې کوم دی یو شمېر مسلې دي. بیا په خاص توګه د کورونا له وجې د دې خلکو په ژوند څومره اثر شوی دی، په دې باندې به د هغې نه تپوسونه کوو موږ سره. دا وخت د دې علاقې ډېر ښه خلک موجود دي، نو ځو او د هغې سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله درته لږ ووایي، تاسو د علاقې اوسېدونکي دلته موږ وکتل دا څو ورځو نه موږ دا پروګرامونه کوو. په هر ځای کې دغه مسایل دي، د بجلۍ مسایل دي، د ګیس مسایل دي. دلته دغه څه صورتحال دی؟ صورتحال دا دی وروره چې دا دلته کمې دا 3 میاشتې تېرې شوې، جون، جولای، اګست. په دې اخري کې دی هغه د زمونږ چې کوم دا سب ډویژن دی د ګلبرګ که نه، هغه دی واړولو بل علاقې ته. دغه علاقه د صدر نه ونیسه تر کوټله محسن خانه پورې، تر امین کالونۍ پورې. امین کالونۍ نیمه چې کوم دی د سټیټ بجلی ده، هغه نه زیات 24 ګنټې. نیمه چې کوم دی هغه غریبانان اوس وځېدل. دغه شان دا 3 میاشتې لګاتار غیر اعلانیه لوډ شیډینګ وشو. نه د ورځې پته لګي، نه د شپې پته لګي که نه. د دې شي د وجې نه د عوام ډېر پریشانه دی. یقین وساتئ د تېرو ورځو کې هم رینګ روډ باندې ډېره هنګامي هغه شوې وه او جلوسونه راوتي وو. په هغه جلوس کې مونږ ګیر شوي وو. په هغه جلوس کې داسې خلک هم ګیر شوي وو چې د هغې بیماران یې روان کړي وو. خو د دې بجلۍ د لاسه مین مسله څه ده؟ د دې بجلۍ ده. د دې بجلۍ د لاسه چې کوم دی دغه خلک په عذاب کې پراته دي. بیا هم دغه عوام خامخا چې تنګ شي روزي، احتجاج هم کوي، جلوس هم کوي، روډ هم بندوي، لار هم بندوي، کوڅه هم بندوي. دا تکلیف چاته دی؟ همدې عوام ته تکلیف دی. نو لحاظه د حکومت ته دا اپیل کومه، درخواست ورته کومه چې د دې د بجلۍ دا نظام چې کوم دی دا بحال کړي. او د دې شي نه موږ ډېر پریشانه یو، د عوام ته ډېر پریشانه دی. لږ دا مو وایي کوم چې اوس د کورونا حالات تیر شو، لاکډاون و، لارې بندې وي، هسپتالونه بند وو، سکولونه بند دي، هر څه بند وو، کاروبارونه بند وو. څومره اثر شوی دی تاسو باندې ذاتي طور خبر وو؟ یاره ډېر شوی دی صاحبه. غریب سړی خو بالکل پرېوتو، د ځمکې تل لاړو، ځکه چې هغه د ورځې 100 ګټې خو د ماښام یې وخوري که نه. نو د لاکډاون د لاسه هم چې کوم دی موږ ډېرې پریشانۍ تېرې کړي، د دې کرونې د لاسه موږ ډېرې پریشانۍ تېرې کړي، د روزګار د لاسه هم پریشانۍ دي، د بجلۍ د لاسه هم پریشانۍ دي. اوس د خیره سره جمع را روان دی. ټیک شوه. اوس به د ګیس لوډ شیډینګ کي. نو وروره اخر دا به څه کېږي به څه؟ زموږ د حکومت ته دا درخواست دی چې بهی دا د اوړي ژمي دا چې کوم لوډ شیډینګ په موږ ځي راځي، د ګیس په ژمي کې راځي، په اوړي کې د بجلۍ د لاسه سوځېږو، په ژمي کې د ګیس د لاسه چې کوم دی د یخنۍ د لاسه بې سوری واړه بې سوری، کور کې زنانه بې سوری، په ټایم کټوی نه کېږي، په ټایم سالن نه پخېږي، په ټایم روټۍ نه پخېږي که نه. دا ټولې مسلې دي. نو لحاظه د حکومت ته دا درخواست دی چې په دغه خبرو باندې د دې نه پس عملي کاروایي وکړي. دا عمران خان چې څه ټایم راغلی او دی په تقریر کولو د سره بیل و د خپل کوره وایي چې کوم سړي باندې بیل لاغو دلته کې بیل وشلولو، وایي دا بیلونه به نن داخلوي. نن هغه غریب عوام نه دی، د ده لاسه دومره پریشانونه دي چې بیلونه راشي یو په 53 دي که نه. څوک غلاګانې کوي، څوک څه کوي، خو دې حکومت دپاره یې وروړي او دې دپاره یې ورکوي که نه. عمران خان هم خو مخکې هم تا سره ولاړو، اوس هم تا سره ولاړ یو، خو کم از کم ته دې غریب خلکو ته خیال وکړه چې دې باندې څه تېرېږي. بجلۍ بیل څنګه ادا کوئ؟ ګیس بیل کوم ځای نه ادا کوئ؟ مخکې به چې بیل به راغی که نه، نو 200 د 300 400 500 نه به بره بیل نه و. چې مخکې به ایسي چا ولګولو، ویم باندې 6,000 بیل راغلی، خلکو بیل دا خو ډېر غټ بیل دی. اوس خو نه دی چې یو پکې چا لګولي هم به 15,000 بیل راشي. چې دا غریبانان به کوي څه دي ته یو لار وښیي، دې لاره به صحیح.
یو باباجي هم دی هغې هم څه ویل غواړي. بابا السلام علیکم. السلام علیکم. بابا څنګه حالات څنګه دي؟ الله دې خپل فضل وکړي نو الله دې په دې ټول دغه باندې خپل فضل او خپل رحم وکړي. الله رب العالمین نه به خیر غواړو خو ډېر زیات تکلیفات دي نن سبا. چینی چې دی 100 روپۍ صرف په بازار کې خرڅېږي، وړي چې دی 200 پورې دي، اوړه په 80 روپۍ کیلو خرڅېږي. دا ټولې مسلې دي جي. او غریب سړی او مزدورکاره سړی دې شي ته نشي ټینګېدی. هغه غریب منډې تړې ووایي خو ماښامه پورې خپله خرچه نشي پوره کولی. او الله دې دا چا سبب وکړي او الله دې دې حکومت ته د دې خبرې دغه وکړي چې د دې خبرې غور. بابا دې حکومت خو به وایي چې موږ غریب له کوشش کوو چې موږ هغې لږ څه سهولت ورکړو، څه ریلیف وله ورکړو. نو بس لږ سهولت او ریلیف دا دی چې هر یو شیز ګران دی که نه دا خلک ولاړ دي که زه نیمه بل چا نه هم تپوس کولی شي. اور دغه سهولتونه یې ورکړي نور خو څه نشته. هر سړی په منډه دی که ډاکټر له ورنږدې شي هغه داسې حالي بس ټول دغسې. الله دې پکې خپل فضل وکړي. وروره موږ به درته نور څه ووایو خو ګراني دومره ګراني ده که نه چې نن سبا غریب سړی یو کټوۍ چې تیاری یو کټوۍ نو 500-600 روپۍ په یو کټوۍ باندې لګېږي. پاتې شو د بجلۍ کار. د بجلۍ خو دا 3-4 میاشت ده چې داسې لوډ شیټینګ دی که نه چې څه د ګرمۍ د لاسه مړه شولو او څه کرونا ووژل. د کرونا خفګان د لاسه مړه شول. کرونا نه دي وژلي خو کرونا خفګان د لاسه مړه شول. که نه د دې خبرې زه دغلته ثبوت هم لرم چې کوم بابا او ملا صاحب وفات شوی دی. او د بجلۍ خو بالکل درک نه لګېږي. په ما باندې خپل ځاني 20,602 روپۍ بل راغلی دی. دا بل مې ویوړلو هغه ته دفتر ته مې ویوړلو. دفتر والا ته مې ویلې چې زما خپل کور کې بیمار پروت دی، زه ستا بل ادا کم که زه دا بیمار اسپتال ته یوسم. ما ته وایي چې بیمار دې مړ شي خو بل ادا کا. ستا د بیمار موږ ذمهوار نه یي، بیمار دې مړ شي خو بل ادا کا. نو 20,600 روپۍ 20,000 تېرې میاشتې راغلی و چې ما ته یې 10,000 پکې کم کړلو. نو ما هغه بل د 10,000 روپۍ بل چې دی هغه ما د بل نه قرض راخستی دي هغه ما نه دي ورکړي. نو اوس راپسې بل 20,602 روپۍ بل راغلی دی. نو موږ عوام ډېر زیات مشکل کې دی، هم د بجلۍ د لاسه هم ګیس د لاسه. ګیس خو بالکل راځي نه، شته دی نه. او د ګیس بل ما پسې راغلی دی 6,100 روپۍ بل راغلی دی او ګیس نشته دی. او کاکا جي تاسو سبزي هم راغستې لاس کې سبزي در سره ده، څه ګرانه ده که څنګه ارزانه څنګه ملوي؟ 80 روپۍ 100 روپۍ کدو چې دی نو په دې نرخ باندې میلاویږي. دا ټیپر چې دی که نه دا په 80 روپۍ او 100 روپۍ باندې دا میلاویږي. نو غریب سړی خو غوښه خو پرېږده چې غوښه وخوري چې هغه سبزي کدو نشي خوړلی. یو باباجي را سره هم موجود دی. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا تاسو راته لږ د ګرانۍ په حوالې سره خبره وکړئ. ګرانۍ کې څومره فرق راغلی دی؟ ګرانۍ په باره کې بس هغه نیم زیات فرق راغلی دی. اوس څوک غږ نه کوي، غلی ناست دی پوه شوې، که څوک غږ کوي بس هغه بس بیا ګناهګار دی پوه شوې. نو بس څه به ګرانۍ په باره کې ټولې دنیا ته پته ده چې هر یو شی ګران شوی دی. داسې زیات ګران شوی دی حساب یې نشته دی. آلو څه شی دی، پیاز څه شی دی، ټماټر څه شی دی، سبزیانې ټول اور په بیه دي، هر یو شی ور په بیه دی. بابا سبزیانې د اور په بیه دي، بجلۍ بلونه ډېر راځي، ګیس نشته، هر څیز ګران دی. نو بیا د خلک ګزاره څنګه کوي بابا؟ نو بس مجبوري ده، ځان بس وخت تېری لګیا دي که نه، څوک یې نه چېرته لاړ شي، ځان باندې لږې تېری و تندې تېری و بس د حکومت کور پوره کوي. بابا دا اوس چې کوم کورونا نه حالات تیر شو په دې کې څومره اثر شوی دی په خلکو باندې؟ دې کې خو ډېر زیات اثر پرېوتی. ټول خلک بېروزګاره، خلکو درک نه لګي پوه شوې. خلک بیا به همداسې اخر چې به تنګ شي بیا به په جنګ شي، بس بار وروځي خلک به یو بل به وینې به هغه تویې پوه شوې. دا د خلکو کرونا راغله، ډېرو خلکو 12 زره واخیستو. اول د ما نه تپوس وکړه چې زه غریب یم، د ماله نه دي میلاو شوي. هغه کسانو ته میلاو شوي چې هغې هلته کم مطلب پیژنګلو وي هغه کسانو له ورکړي. اول دا ما میسج لیږلی، دا د 2-3 میاشتې مخکې ما لیږل، اوسه پورې موږ له 12 زره میلاو نه شو. او خبرې خو ډېرې دي، بس مطلب دا دی چې دوی ویل د کرونا نه پس تبدیلي به راشي چې سوداګانې به ارزانه شي. دا د ټماټر 120 روپۍ کیلو دي. دا د ما پرون ترکاري پخ کړې ټماټرو پسې دومره وګرځېدو چې وس هم نه کېدو چې ترکارۍ کې ما اچولی وې. مهرباني وکړئ دې مشرانو ته زموږ دا درخواست دی چې ارزاني راولئ.
او بل دا د ما باندې 28,500 روپۍ بل راغلی. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې ته تېره کړه چې د مخکې نه پیسې راغستې دي 15,000 روپۍ 13,000 روپۍ موږ له معافي کړي. معافي داسې کړي چې 13 میاشت کې به رالیږي. دا 28,000 روپۍ دا 1,500 روپۍ د ډیمار یم دا 28,000 دغه زموږ د وسه نه کېږي. او زموږ د مشرانو ته دا درخواست دی چې خپل جیبونه مه ډکوئ د غریبانانو خیال وکوئ. پهله خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغئ او موږ سره خبرې اترې کوئ. دا ګراني د هغې نه مخکې نه چالو ده خو دې لوکډاون کې دونه ګراني شوه چې د خلکو عمله ماته ده او څوک هم ماشومانو لپاره یو ټایم رزق نشي پیدا کولی. زه خپله په دا وخت زما 80 کاله عمر دی او دلته مې یخني لګولې ده 100 روپۍ دې کې زه د کور کری ورکم د کور ماشومانو خرچو کوم څه وکړم. زه خو همدغه ویم چې د لیډرانو د خدای عقل ورکړي او د غریبانو لپاره دې څه وکړي. دا سیلابونه راغلي دي فنډونه علي او یو هېڅ چاته هم نه میلاویږي او دا اوس 12,000 روپۍ دې ورکړي دي. هغې کې دا لیکلي شوي چې یاره د چا بینک بیلنس وي یا د چا پاسپورټ وي هغې ته به نه میلاوي. خدای دې وکړي چې هغې 10 کاله مخکې جوړ کړی او همداسې پروت خو هغې ته پیسې میلاو نه شو. نو آخر د دې غریبانو به څه چل کېږي. بس زه خو دونه ویلی شم نور هېڅ هم نه شم ویلی. 2 میاشتې زمونږ صفر راغلی وي. زما یو کور دی یو بلب دی او یو پکې چلي. نو هغې نه پس دی 3,500 یو بل استولی دی بیا 6,500. نو تاسو خپله وګورئ چې زه کوم ځای نه پیسې ورکړم. بلونه ګران دي هر څه ګران دي. د جي کرونا وجې نه خو ټول دوکانونه ټول کاروبار بالکل آف شوي دي اور کرایانې شارټ شوي دي بجلی بلونه شارټ شوي دي اور هېڅ دغه نشته دی. حکومت موږ له سهولت را نه کو اور بجلی بلونه شو د ماشومانو فیسونه شو نو سکولونه بند دي او فیسونه ورکوو. نو اخراجات خو بالکل په کور باندې ناستو او ډېر ټینشن کې یو ولې چې آمدن شته نه او خرچې ډېرې دي. حکومت چې کومه وعده کړې وه چې زه به ارزاني راولم یو په ډبل باندې پېټرول ګران شو اوړه ګران شو چینی ګران شوه د کور چې څونه ضرورت څیزونه ټول ګران شوي دي. نو غریب سړی به څه ځان له وال چې کم 200 روپۍ دیاړي مزدوري کوي هغه کور ته نه وړی شي نه چینی وړی شي نه پی وړی شي هېڅ هم نشي کولی. یو بل کاکاجي را سره هم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي څنګه ګراني نن سبا هر څیز خلک یو برف دی یو پکې دی در پسې 15,000 روپۍ بل راورسي دا به راکوئ که نه یې ورکړي بجلي ده نه کټ کوئ او بس میټر ده نه بیا وړي. مطلب دا یې سمه بدماشي هغه جوړه کړې بجلي والا. اخري بل به څومره راغلی دی کاکاجي؟ اخري بل اخري بل 15,000 راغلی راپس. نو دا به څنګه تاسو وایئ چې یو بکې دی یو بلب دی نو دومره ډېر ولې لازم؟ دا بس هغې کار ده موږ ورسره څو ځلې دغه وکړو بیا وایي چې نه دا به داخلوئ. دا تاسو چې کوم میټر ریډینګ دی هغه د خپل هغه برابر دی میټر سره او د بل چې کوم ریډینګ دی هغه برابر دی؟ ریډینګ برابر دی خو هغه زیات ولیکي بس لاړ شي راشي چک یې کړي لاړ شي موبایل کې واچوي بس بل راولیکي بیا دغسې حساب. نو تاسو هغې ته څه دا کړې نه چې زموږ خو دومره خرچه نه ده؟ نه هم دی کړی. وابډا والا سره څه خبره نه ده؟ هېڅ خبره هم نه ده کړې. نو هغې سره څه خبره وکړئ نو هغې کې ریښ تاسو دا مسله حل کړي چې موږ ته دومره ټایم نه شي که نه چې موږ سره دومره ټایم کم دی. نوزګاره اوزګاره نه نور ګراني حوالې سره څه وایي؟ ګراني حوالې سره دا چې سبزي ګرانه کړې ده هر څه ګران کړي وړۍ ګران کړي دي. زه خو یم صاحب دا وزیر اعلی دی بدل شي د خیبر پښتونخوا چېرته د پېښور وزیر اعلی دی کینو نو بیا هم ښه د پېښور وزیر اعلی چې شي نو څه فایده به وشي؟ فایده به ډېره وشي پېښور ته به ډېره فایده وشي. په کرونې وجه باندې دومره شی موږ ته نه یې میلاو شوی دومره شی د خپل ځانونه قرضونه هم راغستي او ورکړي دومره شی موږ ته نه دی راکړی. څومره نقصان شوی دی په کرونا کې تاسو ته؟ په کرونا کې زموږ شوی تقریبا 80,000 روپۍ نقصان شوی. څنګه شوی دی؟ دا ماتې ګوډې قرضې پکې راواله 10,000 روپۍ هم پکې قرض اخیست او کورونه بلونه دا داخل کړه. حکومت له 1 روپۍ هم نه یو روپۍ هم نه ده راکړې. ټیک شو ډېره مهرباني. د دې ځای خلک دي هغې سره زموږ خبرې اترې روانې دي خو که موږ د خلکو نه د هر څه تپوس کوو که د هغې نه موږ د ګرانۍ تپوس کوو که د هغې نه موږ د ګیس تپوس کوو خو د هغې په خوله صرف همدغه یوه خبره ده
چې کم د ګیس بیلونه دي د بجلی بیلونه دي نو هغه دومره ډېر راځي چې هغه د دې د وس نه بهر دي بل لوډ شیډینګ چې کم دی نو هغه هم ډېر زیات کېږي پروګرام کې ګران کتونکو د یوې دمې ټیم دی دمه اخلو واپس راځو موږ سره د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو نوتیا کې په نیبرهوډ و اتیم کې موجود یو د دې ځای چې کوم ولس د هغې سره خبرې اترې کوو چې د کورونا کوم لاکډاون تېر شوی دی د هغې له وجې نه د دوی په کاروبارونو د دوی په ژوند باندې څومره اثر شوی دی یو کاکاجي راسره ولاړ کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام کاکاجي لږ راته دا ووایي دا حالات تېر شو څومره متاثره شوي یاره به ډېر زیات پریشان یو نو بجلی بلونو ډېر زیات تنګ کړي وي د ګیس والا خو بس ښه دی گزاره کوي او ټرانسفارم زموږ خراب شو که نه او کور له رالو څه نامه 550 روپیه فی کور را کوي او موږ سره دا وس نشته 8,000 9,000 بجلی بلونه جمع کوو داسې زیات پریشان د بال بچ خولې نه وباسو او دوی له ورکوو دوی ته دا پته نه چې دا پیسه به کم دي نه راځي او خرچې دومره زیات د خېټې نه پوره کېږي به دا مسلې دي نو او عمران خان دور کې خو داسې هغه شوي که نه چې بالکل لیوني کړي وو والله کاکا تاسو کار څه کوئ کار څه کوئ کار د بجلی کار کوو د مخامخ دکاندار سره یو دکاندار سره تاسو کار کوئ نو ما نوکریم ده او بیا هم پریشان یم نو چې ستاسو نوکري ده کاکاجي او بیا هم پریشان یې بیا چې عام سړی دیالي کوي هغه خو بالکل خراب تراب دی هغه خپل بچي به مړه کوي هر څه به کوي هغه دماغ به مطلب ټینشنونو کې به هغه ټوله شپه ورځ به دا مسلې ګراني حوالې سره څه ګراني خو به دا ده چې به د روپیا شی په لس خرڅوي نو تپوس نشته اني نګري دا بس یو بل ملګری هم دی هغې سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام بھاجان راته لږ ووایئ څومره اثر شوی دی ستاسو په کاروبار باندې ستاسو په ژوند باندې د کورونا له وجې کرونا وجه نه خو جی پوره دنیا مطلب ډسارټ شوې ده پوه شوې موږ چې بار ملکونو کې زموږ ملګري دي هم پریشانه دي موږ هم دلته کاروباریان دې ټایم کې ډېر پریشانه یو مثال کا فرض خو پاکستان کې پراپر کار نه کیږي دلته یو معمولی ټرانسفارمر اوس وځي دي سره بل ټرانسفارمر نه چې دلته روړي او کیږي دي او هغه ټرانسفارمر یو چې خراب دلته 3 غنټې خلک پریشان وي ماشومان واړی ای پریشان وي نو سب پراپر طریقې سره کار نشته مونږ عمران خان سپورټ کړی دی پی ټی آی مونږ سپورټ کړی دا او ماغه سیدا تبدیلی سره راغلی نه ده تبدیلی مونږ نه وینو لګیا یو اور بجلی خراب پشي ګرانی په لحاظ سره 2 روپو روټه ونن مونږ په 15 روپیالو لګیا یو هغه رز ایڈمنسټر راغلی دی او په 10 روپیا روټه کا یوم د سکس نشته چې هغه راشي د روټه باندې आवाज اوچت کی ولې دا غنم د امریکای نه راځي دا غنم څه د بار ملک نه مونږ لا راځي پروګرام کې دا موږ سره د دې علاقې نه د پخوانی ډسټرکټ کونسل ممبر او د مسلم لیگ قاف صوبایي مشر چې کوم دی هغه موږ سره موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام ناظرین زموږ دا وایي موږ خلکو سره خبرې اترې وکړې موږ یو تپوس کوو ټول خلک هم د بجلی خبره کوي چې د ګیس نشته بجلی نشته بجلی بل به زیات راځي دغه مسایل چې کوم دي تاسو خو احتجاجونه هم کوئ خپل اکټیویټیز جاری ساتئ نو دې د حل لپاره حکومت څه اقدامات نه کوي اول خو ستاسو د چینل ډېر مشکور یم چې ډېر اهم مسله او زما د حلقې په مسایل په حوالې سره تاسو پورا یو آورز دلته ورکو دا زموږ د خلکو کم تکلیفات دي موجوده وخت کې کم مشکلات دي تاسو مخامخ دي او تاسو په دې چینل په توسط زه دلته چې کم ناز دي احکام بالا زه دې ریکویسټ کوم چې جی سپیشلی وفاقي وزیر چې کم دی زموږ د دې پاور اینڈ انرژي چې دا کم موجوده حالات کې ستاسو کته دا د کنټونمنټ بورډ ایریا بالکل هغې سره اټیچ دی د گورنر هاوس د چیف منسټر هاوس پوز لاندې دا یونین کونسل دی او دې یونین کونسل کې چې کم دی دا مسلې جوړې شوي دي نو په دې کې زه دا وایم چې دا کم علاقه کې دا کم بجلی کم بحران روان دی د تیر د دې 2.5 3 میاشتو کې چې کم حالاتو په یو غنټه کې نیمه غنټه به بجلی وه عام په 2-3 ساعت کې به بندېده کولاوېده یو غیر اعلانیه خود ساخته او یو ناروا لوډ شیډینګ بې انتها تکلیف دی خلکو ته رسېدلی یو ځای کې د کرونا وبا نه پس دلته عمران خان صاحب اعلان کړی چې کم خلکو ته بجلی بلونه به راځي هم په قسطونو کې راځي او ایس ډي اوګانو ایکس سی ان او زموږ د پیسکو مشرانو ته احکامات جاري شوي چې کم غریبانان خلي دې سره به ډېر زیات کومت کوي خو افسوس خبره ده چې هغې څه نه څه به ریلیکسیشن وي خو چې کله کرونا وبا چې لږ په حالات په جوبن نه پس په مزه کمېدو شروع شو نو هغه سره ورسره بجلی بلونه هم ډېر زیات راتګ شروع شو نو کم زما میندې خویندې غریبانانو خلکو
خلکو د کم ماشومان په سکولونو کې پرایویټ فیسونه چې هغې نه ورکول هغه د کرونا وبا په نظر شو هغه د بجلی په بیلونو کې جمع شو زما میندو خویندو خپل د والیانې خرڅ کې د سرو د چاندي خرڅ که د سرکار هغه چې کم د وبا هغه کم اعلانات و د هغې په نظر هغه د هغه چې کم د جمع پونجي وه د کفن د ګور کفن هغه کم پیسې هم په دې وبا کې په دې بجلی او د ګیس بیلونو کې جمع شو. یو خو دا چې تاسو خبره وکړه چې دلته د بجلی ډېره غټه مسله ده د دې د حل لپاره تاسو څه منډې ترلې به والي حکومت یا وابډه والا د دې لپاره د حل لپاره څه کړي یوه خبره بل دا چې تاسو خبره وکړه چې کوم د ماشومانو فیسونو لپاره کومې پیسې بیلې کړې وي خلکو هغه موږ لاړې په هغې موږ خلکو بیلونه جمع کړل زنانو خپل کالي خرڅ کړل او په هغې باندې بیلونه جمع کړل اوس دغه 15 سپتمبر نه چې سکولونه کولاو شي فیسونه به سکولونه غواړي دغه فیسونه به څه کوي او حکومت د دې بجلۍ لپاره دلته د دې د حل لپاره څه اقدامات کوي لوډ شیډینګ ختموي لپاره زه خو ما تاسو ته وایي چې دا کم ناروا لوډ شیډینګ نه پس یو کار به زه دې ته صرف د پیسکو هغه ته یم چې ایس ډي او ګلبرګ او ایس سی چې کوم دی سپرنټنډنټ انجینیر کوم پیسکو دی دا چې کوم دی د دې او د دې سپرنټنډنټ دی عدنان خان د دې مشترکه یو کوشش دی چې بایفرکیشن کوي لګیا نو ته فیډر په حواله سره خو بایفرکیشن کې مخکې دی کې چې کوم منستران غلیو چې کوم ځای نه غي منډیټ والی بایفرکیشن کې دی چې کم ټرانسفارمر لګي ہے هغه ټرانسفارمر کې جی دی دا شنکار دی چې په ګریډ کې درې ټرانسفارمر لګي دي 2000 امپیر هغه په ځای دی ته پکار چې هغه کې د اپګریډیشن کې 2003 لګیدلی یو د بل امپیر 2000 منظور کې ما خپل په ډیسټریکټ په حکومت کې د یونایټډ د یو ایس ایډ نه 2000 امپیر تقریبا دغه 8 کروڑ ټرانسفارمر ویلیو چار دی خې دغه ټایم د جمشید ایکسچینج صاحب او ایس سی صاحب هغه موږ له دا منظور کړو نو په ګریډ کې لګیدل نو زه دا یم چې بایفرکیشن سره ایس ډي او صاحب دا نه غټ سټیپ اوچت کړی نه 2017 نه په دې پروپوزل تیار شو اوس فاینل شوی را روان دی میاشتو پیاس په یونین کونسل نوتیا 31 او 34 کې بعد نوې بایفرکیشن کېږي فیډر 127 ټرانسفارمر د دې لوډ بچ کم دی دا بدل تراشي او په دې را روان په وخت کې بعد لوډ شیډینګ چې کم دا غیر اعلانیه خو سخته لوډ شیډینګ دی دا به ختم شي خو حکومت نه د پیسکو چیف ایگزیکټیو نه وفاقي وزیر نه زه ریکویسټ کوم چې دا ځای په ځای کوم دا تارونه دا ځای په ځای مخزوج دي 11000 تار دی ډېر غټه آبادي ده یو نیم لک آبادي ده په دې ځای کې که دا تارونه دی بدل شي نو د دې د بجلی کم رفتار دی هغه به ښه شي خلکو ته به بجلی په اسانتیا میلو شي ولې چې دې خلکو خو تاسو ته ما وویل زما میندو خویندو زما غریبانان خلکو د ګور کفن د تابوت پیسې په بجلی بل کې ورکه د ګیس مت کې ورکه هغه اګینسټ موږ ته سره ریوارډ نه میلو شي ما ته د یونټ هم نه معاف کړي ما ته د نو ټیکسونه هم نه معاف کړي خو زما چې کم جینین حق دی کم از کم مال دی خو بجلی خوراکي کنه جی زما خو دا بنیادی حق دی چې زه بجلی بل جمع کوم په قطارونو کې په دې په شکال ودرېږم او زه چې بهر نه راشم زما په کور کې بجلی نه او ما غریب سړی نه یو غریب سړی خلکو نه قرض والی او بجلی بل جمع کی او چې کور ته راشي بجلی نه یو هلته هغه حکومت هغه په هغه بل باندې به ځان له ورکوي چې کم بل باندې هغه ته 9000 روپۍ ټیکس ورکړی نو حکومت ته پکار دی چې دا بنیادی ضرورت دی دا ضرورتونه چې کم دي د انسان د بنیادی ضرورتونه چې ته مال بجلی نه شرا کولې ته مال ګیس نه شرا کولې اشیاء خوردونو چې کم دی قیمتونه ستاسو مخامخ دي خلک وایي خلاؤ سے بات کریے نا دا اشیاء خوردنوش د ګرانې کم پهاړ مات شوی کم غر مات شوی دا چې کم دی لاوا د لاوا دا خلک سوزی لګیا دی حکومت ته پکار دی ناقص اشیاء خوردنوش باندې ایکشن والی بازار کې هر هغه شی چې کم ملاویږي ایوریج کم شی دی داغه معیاري داغه بالکل معیار ډېر انتهایی ناقص دی نو حکومت دی هغه باندې او زما چې کم انتظامیه نه زه خو ډي سي صاحب ته بای نیم بای فیس ورته تاسو په چینل باندې خدای قرآن ته ومنه او زه خپل د اے سی صاحبانو ته دا سم ماډلینګ شو نه چې ته راشه سلفیانې روباسې او تصویر ته په میډیا وخېږي چې تا ټکار وکړو نه ته هغه خلک ونیسه چې کم جړه ده کم ځای کې روانې دی کم ځای ده شی ګران خرڅېږي یو عام دکاندار ته نیسې اب 8000 روپۍ کرایه به م ورکړي اب د بجلی بل به م ورکړي اب د ستا پولیس جواب دی ډي سي صاحب ستا د چاپو به م جواب ورکړي چې کم ځای نه ده شی ګران راځي عام انډې ته لاړ شه کم ذخیره اندوز دی هغه ونیسه غریب سړی اینډ یوزر مه نیسه د غریب سړي سره خپل بچي دا یو روزګار ټیه ده چې هغه په دې روزګار نه کې شپې به هغه شوکې کوي نو تاسو ته پکار دی ډي سي صاحب تاسو خدای لپاره روزي بار او صحیح طور باندې چې کم ځای کې غلاګانې دي کم ځای نوګر پنجاب نه 2 نمبر پیر راځي د پاوډر ولې نه نیسي پاټک سره ولې په موټر وی هغې پرېږدي نو دا هغه کم ځایونه چې هلته لارې بندې شي نو غلط شی به نه راځي خالص شی روان دی افغانستان ته موږ نه خو افغانستان هم ښه دی 80 کال ته جنګ وشو هلته نن بجلي شته 80 کال شو هلته هر شی ارزان دی 80 کال شو هلته بمونه پرېوتو مدر او بم هلته پرېوتو خو نن هلته خوشحالي شته زما په آزاد په وطن کې آزاد ریاست کې 73 کال شو په پاکستان کې ما ته سکون رز نه نصیبېږي لکه دا وایي چې کوم د کورونا حالات تیر شو د هغې د ژوند هغه هر څه هغې
د هغې نه چې کوم دی نو هغې متاثره شوي دي، هر څیز متاثره شوی دی. بیا موږ کلک په دا خبرو کوو په هر علاقه کې پارکونه وي، خپل علاقې پای کې د خلک چې کوم وي اوس چونکې حالات لږ ښه شو نو خلک به ځي پارکونو ته. دلته څه پارکونه شته او بیا یو پارک و دلته چې آصف باغي صاحب په نوم باندې چې کوم و د هغې څه صورتحال دی؟ په هغې کې هماغه شانې بند دی، کلاو شوی دی، د هغې څه صورتحال دی؟ بالکل ستاسو په دې چینل یو بل خبره وکوم چې په نوتیه کې شهید آصف خان باغي چې کوم اووم محرم باندې 2027 جنوري کې شهید شوی ملک صاد صاحب سره دغه د ژوند ډېر غټ خوب و چې زه په دې نوتیه کې خپل د ماشومانو لپاره یو پارک جوړ کړم. دغه شهادت نه پس دلته پارک جوړ شو، ماشاءالله پارک اوس تیار دی. دا 2 کناله راضي پارک دی کې شیخ رشید صاحب تقریبا 58 لک روپۍ او د ځمکه الوکیټ کړو او موږ په عدالت کې د ځمکه 404 خسره دا موږ د دې کیس ګټلو. نن د ځای کې پارک شته خو 16 کناله راضي بالکل غیر آباد دی، بالکل بیابان پروت دی. حکومت ته زما خواز دی چې په دې جمنیزیم جوړ کړي، چېرته لایبرري جوړ کړي، یو اکیډمي غونډې جوړ کړي چې زموږ دا کم ماشومان دي بېراره وي چې دي په دې لارو هغه شوي آیس کي نشې تماشې کوي، په قبرستانونو کې ناستي جوارې او مختلف بد لارو باندې هغه دي سرګردان دي. که دا پارک یې هغه طرف ته هم څه داسې اکټیویټي شروع شي چې سپورټس څه ایونټس وشي، نور د کشان د فنډینګ وشي، نو د پېښور د ګلونو ښار دی. او زه د ستاسو د چینل په واسطه خصوصي طور باندې فیاض علي شاه صاحب او ستاسو چې باچاجي صاحب دی د هغې ډېر مشکور یم چې هغې په دې یو مشرق کې اول بیان هغو بیا اداریه شایع شوه او د مشرق په وینا باندې نن الله په فضل چې کم دی باغي آصف باغي شهید پارک کې 50 لک روپۍ زموږ د انفارمیشن سیکرټري د پی ټي آی کامران بنګش صاحب هغه فنډ د کم دی د ستاسو پی ډي اے د دې ډایرکټر صاحب اقبال صاحب ته اډر صادر کړ او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا شکریا ادا کوم محمود خان صاحب چې هغه دې لپاره 50 لک روپۍ الوکیټ کړو. نن دا 8 بجې نه تر 12 بجې به د زنانو لپاره به دا پارک جوړیږي او د ورځې به زموږ ماشومان په دې کې به لوبې کوي. نو دا یو ښه د دې هغه جسچر دی، زه د هغې اپریشیټ کوم ستاسو د مشرق په چین. خو زه دا غواړم چې صرف په پېښور کې کم نور پارکونه دي، خالد بن ولید پارک دی، د هغه ټیکټ دی، آرمي پارک چې دی هغه ختم شو، چاچیونه پارک ستاسو مخامخ دی، پردهباغ شو، دا ټول پارکونه چې کم دي دا ویران دي. دې پکار دي چې نوې پارکونه جوړ کړي. د پی ټي آی دا سلوګن په هر یونین کونسل کې به یو سپورټس کمپلیکس جوړیږي. تاحال خو جوړ نشو، خو مزید را روان وخت کې دلته ماشومان لپاره دا جسمانی هغه لپاره ایکسرسایز لپاره چېرته جیم پکار دي، جمنیزیم پکار دی، سپورټس لپاره چېرته کرکټ لپاره نیټس پکار دي، سکواش کورټس پکار دي، لان ټینس پکار دي. دا هغه سپورټس اکټیویټیز دي چې دې سره زما ماشوم به ماشاءالله مزید صحتمند، تندرست او توانه او را روان وخت کې د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ ضامن به جوړیږي. السلام علیکم جی. زه خو پهله جی تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم مشرق چینل والا چې دې د عوام مسایل باره کې دی وروته او د دې معلومات کوي لګي چې یاره عوام خوشحاله دي که خفه دي جی. عوام خو ډېر زیات خفه دي. دې نه مخکې حکومتونه خو چیني ارزانه وړه ارزانه جي، هر یو شی ارزانه، سونه ارزانه وه، ډالر راښکته، پټرول ارزانه. د دې حکومت کې خو دې خو چې کومې وعدې کړی انصاف تحریک انصاف حکومت ټول غلطي دي جي. د دې حکومت کې خو غریب عوام خو بالکل ختم شو جي او مالدار خلک ښه دي او غریب عوام خو د هېڅ دغه نه پاتې نه شو جي. د غریبانو خو بالکل خرچم نشي، د کور او دغه چولم نشي چلولی جي. د دې خو حکومت بالکل جي فلاپ دی جي. کورونا کې خو چې موږ 4 میاشتې تېرې کې ګورنمنټ موږ د دې باره کې هېڅ ریلیف را نه کړو جي. وعده یې کړی خو هېڅ ریلیف یې را نه کړو. صرف پولیس والا به ډنډې نیولې، دوکانونه به یې را باندې بندول، نور څه چا تپوس نه دی کړی جي زموږ باره کې. نو دغه چې 4 میاشتې ستاسو دوکان بند و د هغې خو به تاسو بیا هغې ټول لا بجلی بلونه لا به څنګه تاسو پوره کول؟ سرجینو به دا خو موږ قرضداره شو جي. ټول دوکانداران ټول تاجر برادري نه تپوس کوي، هر یو دوکاندار جي قرضداره دی. کپنوم قرضدار دی چې کوم هغې سره کور کې مړي ژوندي لپاره پیسې ښوي هغه هم ټولې ختمې شوې جي. خلک ډېر زیات خراب شو. ګورنمنټ موږ دا یو تاجر له دې باره کې هېڅ ریلیف نه دی ورکړی جي. دوی وعده کړې وه چې ټایګر فورس به جوړېږي او دا به کېږي دا به کېږي، چا له هېڅ هم نه دی ورکړی. ټول دروغ خبرې جي. ښه عوام ګوري، د دې جیمنې ایم پي ګان هم ګوري لګیا دي. ټول خبرې غلطې دي جي. د دې یو خبر هم صحیح دی نه، خو نواز شریف حکومت خو جي دی نه چې کم از کم جره ریټونه هم خو هغه کاروباري سړی و، هغه د عوام مسایل د تاجر برادري مسایل هغې به صحیح طریقې سره حل کولی شو. هغې په دې باندې پوهېده هر یو شیز باندې. د دې حکومت کې خو د بجلی بل هم 30 هزار روپۍ راځي جي. د هغې بل سره څه کوو جي؟ بیا په کښتونو کوو نو او بیا بل میاشت بیا راشي، بیا یا والا قرضې اخلو، بیا والا جمع کوو جي. یو یونټ تاسو وګورئ که نه 30 روپۍ 35 روپۍ دکان یونټ دی جي. تاسو سوچ وکړئ دکان کری شي، بجلی بل شي، هلکانو تنخواګانې شي، روټۍ چای خرچه شي، دا ټول کرایه نه شي، دا ټول کم ځای نه به وباسو جي. او دلته روزګار د دې حکومت کې مین خبره دا چې روزګار هم فلاپ شو جي. روزګارونه چې څنګه پهله موږ څومره سیل کول، اوس هغې حساب سره 25% سیل هم نه کېږي جي. د دې حکومت کې روزګارونه هم خراب شو او اخراجات ډبل شو. عوام بالکل فل طریقې سره عوام غرق شو جي. بل خبر د سکول فیسونه دي هغه هېڅ طریقې سره معاف نه شو جي. هغه په موږ باندې
3 شو مالک جایداد چې دی هغې کرایه خپل پوره اخلي لګیا دي. بجلی ګورنمنټ چې واده کړی و چې یار بیلونه به نه راځي هغه اوس دوباره بیلونو کې دوباره هغه بقایجات کې راځي لګیا دي. نو دوی خو اوس عوام له یا تاجر برادري له چا له هېڅ ریلیف ورنه کړو جي. دا خو عوام غرق شو جي د دې حکومت کو دي چې کومې وعدې کړی وي هغه خو هېڅ فایده هغې ته میلاو نه شو جي. ټیک شو جي. او ستاسو ډېره شکریا جي تاسو وروتئ جي عوام دغه لپاره مشرق چینل والا زه ډېر زیات شکرګزار یم سر. تھینک یو سر. یو چینل والا هم رونه ته صرف تاسو وروتئ ستاسو ډېره مننه جي. یاره جی په مونږ خو ډېر زیات اثر شوی دی لږ مطلب ټول نوتې بازار باندې شوی دی. یو خو ګراني طرفه شو که نه لاکډاون شو هغې نه پس بیا دی ګراني کا مطلب چې کمې دي وعدې کړې وي خو دي پوره نه کړي. او بله خبره چې په کاروبار ریاست سره ډېر اثر پرېوتو اور بل شو بجلی شو دا مطلب ګراني شو که نه هغې د وجې نو عوام نشي افورډ کولی. نو اوس هم دا چې دی که نه کم موجوده حالت دی دلته نوتیا کې مطلب نو ورځ تر ورځ حالت خرابېږي اور مطلب ښه کول امید بالکل امید خو د الله نه پکار دی. مطلب دا دی چې ګراني هم شه ورځ تر ورځه اور حالت هم خراب شو کاروبار هم خراب شو خلک هم پریشانه دي. بله خبره چې دې حکومت کې انسان دومره ځان نشي ساتلی یا افورډ کولی یا جوړولی شي که نه چې مطلب دا سکول فیسونه شال خو دې موږ دا معاف کړي دي که نه فیسونه دا معاف کېدل نشته دا دې ورکو لګیا یو هر څوک فیس دی سکولونه بند دي او فیسونه پرې ډبل چارج کوي لګیا دي. او بله خبره کرایانې دي موږ نشو پوره کولی اور مطلب موږ وروسته روان یو مطلب مخکې مشکله ده که نه لکه دې وي چې پاکستان خو دا خو مشکله چې دی پاکستان 5 ساله کې هم دا خپل حالت ته راشي او دا خو نور هم وروسته روان دی بلکې دوی وروسته بوتلو. هم غریب سړی خو دا ټول پریشاني ده که نه همدا ټول حکومت د وجې دی که نه چې دوی دا خپله وعدې کړي دا خو دوی ونه کړي او بس چې وایي چې لګیا اوسئ خپل هر څه کوئ مونږ پوه شه او زمونږ کار پوه شه. السلام علیکم جی مونږ د نوتیې ګل آباد نمبر 2 اوسېدونکي یو او دلته کې د تیرو درې کالو د لاسه 3 کاله پوښول چې دلته ګیس نشته دی. خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي ټول خلک سلنډر را ډکوي په هغې باندې هم د چا ګزاره نه کېږي ځکه چې مونږ هر ځای کې درخواستونه جمع کړل. مونږ د علاقې MNA MPA ټولو ته ریکویسټ وکړو چې یاره جي دا ګیس مسله دا مونږ ته حل کړي خو اوسه پورې چا هم څونه کله یاره پریشر کم دی او پریشر کم دی. نو دا مونږ دا اپیل کوو چې دا څنګه پریشر تاسو یې برابر کړئ که نه تاسو غوټونه اخیستي دي تاسو خو مونږ له څه ناسه وکړئ که نه تاسو خپل پریزنس د سره شو کوئ نه په دې علاقې کې 3 کاله وشو چې دلته ګیس نشته. اوس د تاسو بوزمه یقینو کې هر یو کور ماشینونه راوړي دي ګیس ته لګوي ګیس نشته دی ماشین باندې کار نه کوي. نو دا خلک به څه کوي؟ دا خلک خو ستومانه شو چې یاره مونږ دې ځل PTI له ووټ ورکو مونږ یقینو که ستومانه شو په دې سیز باندې مونږ علاقې کې ګیس نشته دغه نشته دی او نکاسي د اوبو هغه بالکل 0% زه تاسو بوزم اوس به هم نالې بندي اوبه به د لارې د پاسه ګرځي څوک پرې ګرځېدی پتلی نه شي خلکو ته مشکلات دي. نو دا اوس چاته مونږ دغه وکړو چاته فریاد وکړو؟ نو زمونږ دا اپیل دی چې دا کم کسان مونږ ګوري او ویني هغوی څه کولی شي د ګیس باره کې نو مونږ ته مهرباني وکړي چې دې علاقې ته ګیس ته مونږ ته سټیټ کړي. بیلونه جي پرونه بیلونه خو ډبل راځي مونږ 3 کالو نه ګیس په سترګو نه یې کتلی او دا راځي ایریا وایي دا کینټ سره راځي که نه نو دا څنګه کینټ دی چې دلته کې ګیس نشته 3 کالو شو څوک یې تپوس والی نشته دی. مونږ خو وایو زه وایم تاسو را سره لاړ چې ستاسو په مخکې به زه پیپونه را غونډ کړم میټر به م وله ورکړم چې دا یو صاحب ځان سره یوازې زه څه زمونږ غونډ علاقه غونډ مالت کې به زه تاسو کور په کور وګرځوم که په غونډ مالت کې تاسو په یو کور کې ګیس صحیح کو نو بس زه بیا جرمانه یم چې تاسو څه وایې. یو بل ملګری سره وملاړی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. روزان څه کار کوئ؟ زموږ دلته کولرو کار کوو کولرو کارخانه ده کولر فین جوړوو. صحیح دا 3 څلور میاشتې کوم لاکډاون و دا ستاسو کاروبار بند و؟ بالکل جی دا 2 میاشتې 2.5 میاشتې خو بند و بس بیخي هیڅ هم نه ووایه دکان بند و. چې دکان بند و نو بیا به ګزاره څنګه کېده؟ یاره ګزاره خو بس نه کېده بس د الله په اسره ناست و او حکومت هم څه دغه ونه کوی څه کاپریشن یې ونه کوی نو او ګراني شو دا دی اوس چې کم دی د حاضر وخت کې په 1300 روپۍ باندې مکس وړو بوری ده داسې غوړي ګران شو داسې چینی ګران شو او داسې د بجلی بیلونه ګیس بیلونه ډېر های لیول ته لاړه د غریب عوام د وس نه بالکل هر څه بهر دی بالکل هر سړی پریشانه دی
بالکل روزګار باره کې هر یو شیز باره کې پریشانه دی هر یو سړی صحیح ده هر یو سړی پریشانه دی بالکل جی د کسانو د دې سره زموږ خبرې وشوې نوتیا کې دلته یو پارک هم دی او دلته د دې په باره کې دا وویلی شو چې د هغې لپاره اوس د پیسو منظوري هم شوې ده نو موږ وایو چې لاړ شو هغه پارک ته هلته وګورو چې هلته څه دي نو ځو نوتیا اسیب باغ شهید پارک ته ګرانو کتونکو راغلو آصف باغي پارک ته کوم چې په نوتیا کې دی که تاسو د دې حالت وګورئ نو ډېر په بد حالت کې دی پارکونه چې کوم دي دا یو ډېر زیات یو هغې د خلکو د علاقې د خلکو لپاره ډېر زیات مهم وي څوک د خپل جاب نه وزګار شي دغه شانې که په کورونو کې څوک وي او هغه مازدیګر کې یا څه ټایم دغه پارکونو ته راشي نو پارک کې لږ ساعت هغې کینی د خپلو ماشومانو سره ملګري راشي د خپل دوستان سره کینی په دغه پارکونو کې خو د کورونا له وجې که یو خوا ټول پارکونه په پېښور کې چې څومره وو هغه بند شوي نو بل اړخ ته که موږ وګورو دلته ډېر بد صورتحال دی دا هم په دې نوتیا چې کوم آصف باغي پارک دی په هغې کې ماشومان موجود دي خو د هغې حالت داسې دي چې بالکل د کتلو نه دي څه ماشومان لګیا دي هغې لوبې هم کوي خو چې کوم هغه صورتحال دی نو هغه انتهایي بد صورتحال دی دې چې کوم پخوانی ناظم و هغې سره زموږ خبرې وشوې نو هغې همدا خبره وکړه چې د دې پارک لپاره 50 لکه روپۍ چې کوم دي نو هغه موجوده صوبایي حکومت چې د بلدیاتو کوم معاون خصوصي دی کامران بنګش هغه منظوري کړي دي او په هغې باندې که موږ وګورو نو کار پرې هم شروع دی دا وخت ماشومان لګیا دي هغې په دې پارک کې لوبې هم کوي او خو هغه ورال چې کوم حالات دي نو هغه ډېر داسې دي چې ښه نه ښکاري ګندونه هم پراته دي او کنسټرکشن کار چې کوم دی نو هغه هماغه شانتې روان دی نو د پارکونو چې د څو پورې خبره ده نو ډېر زیات اهم وي د دغه لپاره خو دلته چې کوم صورتحال دی نو هغه ښه نه دی د دې علاقې یو ملګری هغه سره به هم موږ خبرې اترې کوو چې هغه په دې اړه څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جناب تاسو بالکل خیریت دی بھائی جان دا پارکونه چې کوم وي د هغې خو یو ډېر زیات دغه وي خلک راشي چېرته ډېر زیات ستړي شي د ورځې مازدیګري کې لږ راشي د خپلو ماشومان سره راشي ماشومان لوبې کوي اوس هم موږ یې لګیا دي لوبې کوي خو دلته حالات څه ډېر زیات یاره جی ستاسو د مشرق زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره ټایم وښکلو او دلته رالی تاسو یو وزټ وکړو او موږ به د حق سچ خبرې کوو چې دلته کې داسې کار دی چې یو خو دا ځای چې کوم دی دا ټاون 3 سره دی سر ټاون 3 سره چې کوم دی نو ټاون 3 والا دلته موږ ته چې کوم دی یو سټریټ لایټ قدرې نه لګوي او بیا په دې کې بیا ما یو اپلیکیشن ولیکلو کامران بنګش صاحب ته چې یاره دلته کې جي نه MPA کار کوي نه یو قسم کار کوي نه MNA کار کوي یو قسم کار نه کوي لہذا په دې اکشن والی زما دلته 7 سالو شو چې دلته په فیکس پې وم دلته شپه ورځ خدمت کوم او په فیکس پې اخیستم فیکس ختمه شوه نه دلته چوکیدار ورکوي ټاون 3 ډپارټمنټ نه دلته مالي ورکوي او نه دلته سوپروایزر شته بیا د هغې د کامران بنګش صاحب چې دی موږ شکریا ادا کړه او دلته دا کار سټارټ شو اوس لحاظه موږ دا عرض کوو ټاون 3 ډپارټمنټ ته چې موږ له مالیان راکړي موږ له چوکیدار راکړي زه دلته شپه ورځ یم او زه د حق سچ دپاره یم چې یاره دی کم از کم ما دلته زه الریډي یم دا جنازې دلته کېږي ګیټ کولو کم ګیټ بند کم نه ټاون 3 والا دلته څوک رالیږي نه هغې پته نه لګي چې څه وجه ده څه وجه نه ده نو زه دا عرض کوم د چینل په ترو باندې چې یاره زما حق دی زما کاري کامران نوم دی زما دلته 7 سالو شو او زه دلته پروت یم جي کم از کم چې دی ما له فیکس پې باندې هغې خپل هغه واپس ته قاري صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم اوس حالات دي موږ وګورو ډېر زیات داسې ګډوډ دي لکه بالکل اډو دې ته هېڅ توجه چا نه ده ورکړې نو د کورونا دومره صورتحال چې تېر شو نو په دې کې څه د کنسټرکشن دا کار شو یا دغه شان دې صفایي شو دغه چا نه شو کولی نه جي دلته موږ ته دروغ ویل نه دي پکار دلته موږ ته هېڅ قسم نه چا څه صفایي کړې ده تاسو حالات کتی شي هر څه خراب پراته دي نه موږ ته چا یو بوټي قدرې دلته لګولی دی هېڅ هم نه دي شوي جي دلته نه ټاون 3 والا انتظامیه موږ ته څه کړي دي دا اعلان کې ټاون 3 ډپارټمنټ سر راځي بیا موږ منسټر صاحب ته ووایي کامران بنګش ته چې دغه رنګ حل دی جي نو هغه بیا دی له جما په خیال 50 لک روپۍ فنډ منظور کو اوس د هغه نګرانۍ کې دلته دا کار سټارټ دی جي نو ټاون 3 موږ سره سپورټ نه کوي دا ټاون 3 ډپارټمنټ سر راځي په کار د چا موږ له مالیان راکړي موږ له چوکیدار راکړي سوپروایزر راکړي ولې دا نو کنال ځای دی نو کنال اوس موږ منسټر صاحب ته ووایو نو هغې په هغې کې چې کوم دی هغه بیک سایډ چې کوم پارک دی آی لپاره جنازګاه منتخب کا او دا به صرف د لوبو د وړو دپاره چې کوم دی دا واړه به راځي او چونکې دی مشران وایي چې دلته به زنانه واک کوي
نو واک د پاره هم شو نو اوس دا کار سټارټ شو او مونږ ټاون 3 ډپارټمنټ ته دا عرض کوو چې لہٰذا مونږ له دلته دی مالیان راکړي ولې چې دی خو به دا سیټ کې جوړ به کړي نو نه مالي شته نه چوکیدار شته او زما خپله دلته 7 سالو شو قاری صاحب وایي چې د دیو دلته ډېر زیات وخت خوښ و دلته چې کوم حالات دي نو هغه دغه شانتي دي چې نه ته بالکل څوک هم ورته هېڅ توجه نه ورکوي نه د صفایي څه دغه دی او یقین وکړي چې د یو دغه نه هم دا نه ښکاري چې دا چېرته یو پارک دی داسې ښکاري چې چېرته د پخوا نه یو اثار قدیمه ده چې یو دغه شان ځای دی چې بالکل هم څوک ورته هېڅ توجه نه ورکوي یو بل ملګری را سره هم ولاړ دی د هغې سره هم لږې خبرې اترې کوو د دې پارک په حوالې سره السلام علیکم وعلیکم السلام بھاجان مونږ وکتل دا خو بالکل پارک نه ښکاري یاره دا مونږ خو دلته ټول عمر تېر شو ورکوټي دلته لوی شو که نه خو دلته چېرته میډیا نه راغلې ستاسو مونږ شکرګزار یو چې تاسو دلته دې دپاره راغئ قدیمه نه یو حساب باندې زموږ پښتو کې وایي ډیران پهله جوړ شوی و بېشکه آصف باغي دې کې ډېر جدوجهد کړی و د دې پارک دپاره هغه دا منظور کو هغه وخت د دې حالات ډېر ښکلی و بلکې د دې ملګري کاري صاحب خبره صحیح ده چې دلته مالي نشته نو دې به څو خدمت کوي زه ته خو په بوټو باندې نه پوهېږو مونږ به یې دا وکړو چې جارو به ووهو صفایي به وکړو نور خو مونږ څه نشو کولی دې لپاره یو څوکیدار پکار دی که زمونږ لیډیز هم راځي پښتانه خلک یو ډېر په مشکله راځي چې پرده مرده نه وي دا خو اوس ښه ده چې دا 50 لکه روپۍ منظورې شوې مونږ واورېده اوسه پوه شئ چې دا کار پې شروع دی چې دا مکمل پرپټ چې مکمل سیټینګ وشي هله به یو زمام زنانه راځي بیا به ستا هم راځي دا بل به هم راځي دغه پکې کېدی شي نور خو مونږ خو دا نه وایو چې دا پارک دی پارک خو دې ته نه وایو چې دا دلته د ناستې ځای نشته دی تاسو چېرته یو کرسی کتلی مخکې لګېدلې تاسو دې میلو ته وګورئ دې باندې ماشومانان لوبې کولی شي تاسو لږ د دې والي دا ویزټ وکړئ ټول مکمل اوس هم هغه موږ ته ښکاري چې کوم ماشومان هغه بیکګراونډ کې لګیالې لوبې کوي نو هغه ډېر خطرناک هم دي دغه څیزونو باندې هغې خو کېدی هم شي ځکه چې هغه داسې څه بالکل هغه ټیک نه دي بس هسې څیزونه یې راغونډ کړي دي نو مطلب دا څو پورې تاسو ویلی شئ چې دا پارک به ټیک شي او بیا دغه شان دوباره د خلکو هغه راتګ د زنانو د ماشومانو په دې خرابو کې داسې ماشومانان راځي چې دا ښه شي بیا به خلک نه روزي پارک علاقه ده زمونږ دا یو پارک دی بنوته کې نور نشته مونږ سره پارکه که چېرته مونږ بهر ځو نو بهر به خامخا 200-300 400 به بکریانو باندې لګوي نو دا خو په خپل کور کې پکار دی چې مونږ له دا ښه صحیح طریقې پر جوړ شي مکمل او دا ولې دومره د دې خلکو د توجه نه مکمل بهر پاتې شوی دی ځکه چې که موږ وګورو د نوتیې نه دلته خامخا د دې ځای خپل ایم پی ای وي په هر دغه منتخب کېږي اوس هم یو ایم پی ای منتخب شوی دی نو ولې دا دومره د دې چې کوم زموږ بل منتخب نمایندګان دي بلدیاتي نمایندګان دي ایون د دې چې کوم هغه آصف باغي شهید چې د هغې کوم چا په نوم جوړ شوی د هغې رور چې کوم په خپل هم د دې ځای ډسټرکټ کونسل ممبر پاتې شوی نو بیا ولې دومره د خلکو نظرونه دا پناه دی مونږ خو تاسو ته پهله دا وویل چې دا مخکې مکمل سیټ و مونږ دا نه وایو مونږ په خپل توسس باندې څه ناڅه پکې کړي دي پوه شوې که نه دلته نه ایم پی ایم پی نه مونږ له چېرته ایم این اے نه دی راغلی تر اوسه پورې چې یاره زه به دې کې څه فنډ ورکړم بذات خود زموږ د دې ځای صدر دی چانې سي ده پکې له 100 روپۍ تاوان کړی یا آصف باغي کړی دی یو بل کړی مونږ له چېرته سرکاري فنډ نه راغلی دا پهله واحد ځل دی چې دا 50 لک روپۍ دې ته خامخا ټونتري والا له پکار ده که نه چې راشي د دې علاقه ده که نه ده ها دې سره به فنډ وي که نه به وي به ورسره پکار دی چې دې کې هم څه ناڅه مونږ له ورکوي ډېره مهرباني آصف باغي شهید پارک کې موجود یو د دې ځای صورتحال تاسو ته موږ مخکې هم ویل چې څه ډېر زیات ښه نه دی د بازار صدر صاحب را سره موجود دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لږ راته دا ووایي چې د دې ځای دا کوم باغ دی دا کله جوړ شوی او بیا د دې د حالات که موږ اوس وکتل ډېر داسې ناګفته به غوندې دی چې دا څوک ولې دې ته دومره غور نه کوي یاره څه ټایم چې آصف باغي شهید شو نو زما ضرور او صفدر باغي د هغې دا ډېر خواهش و چې موږ دلته یو پارک جوړ کړو او زما د آصف باغي پارک نامه پې کېښلی شي نو مونږ ولا هغه خواهش پوره کړو ډېر دغه سرې منډې تړلې سرې مونږ غلام علي پورې ځکه زما ورور بیا د ټون 3 ناظم شوم غلام علي سرې مونږ رابطې وکړې غلام علي مونږ له بیا دا پارک منظور کو خو شیخ رشید له واصولو شیخ رشید دې کې وویل چې یاره مونږ تاسو له دا پارک درکوو خو چې کله زموږ د ریلوې په کار شي مونږ بیا تاسو نه واپس الو مو دې کې بیا زما ورور صفدر باغي اسد ناظم
مونږ د ټولو ریلوې ته دسخط یو کې چې دا ستاسو کله پکار شي مونږ به تاسو له واپس درکوو. مو زما ورور د ټون 3 ناظم شو، صفدر ورسره ناظم شو، هغې منډې تړلې ووالې او علم غلام علي دا منظور کو او زما د ورور پیپل پارټۍ صدر مو او ارباب سره خپل ډېر ګیره تعلق مو ارباب باندې دا ټول فنډ ارباب علمگیر والا ورکو. دا فنډ تر هغه ټیشنه پورې زما ورور ولګولو، د ډېرې خشته کړې وی، دې له به ټونتري نه لارۍ راتلی، د چمندونو ته به اچولې کېدي. بیا ما خپل جیب طرف نه 1.5 لک روپۍ، هغه ټایم 1.5 لک روپۍ ډېر غټ شوی، نن له 12 کاله مخکې ما د خپل جیب نه هغې ته منو دي دا میلې به وله زه روړم. دا میلې وله ما روړې د خپل د جیب طرف نه. دا میلې دلته ولګېدې. اوس د میلو دا حل دی، تاسو یې ګورئ په خپله چې څه بد حل دی. بیا دا 15 کاله داسې ویجاړ پروت و، زما ورور چې وفات شو به دې لاړو چا توجه ورکوله نه، دا بالکل کنډر شو. تاسو یې ګورئ چې بالکل کنډر شو. عریف یوسف رالو، لږ ډېر فنډ یې پرې ولګولو، هغې نه مخکې عقل شو، هغه خو والا بالکل اړو توجه ورکړې نه وه. اوس مونږ ډېر د دې ډېر دغه یو چې دې کې ملک واجد ویناو کا کامران بنګش ته، هغه هم پکې کامران بنګش ورته او ملک واجد زه ډېر هرکلی ویم او ډېر د هغه وی مشغول یو چې هغه دا بیا دا یو ځل زما د رور په نامه او د نیم آصف باغي په نامه دا پارک بیا ژوندی ساتي. مو دا به ډېر ښه زموږ نوتې والا به ډېر خوش قسمته یو چې هغوی دې ته خیال وکړو، ملک واجد دې ته خیال وکړو چې دا به انشاءالله بیا جوړیږي. 8 بجو نه والې تر 11-12 بجو پورې به دا د زنانه پارک وي، دې کې به زنانه یې او سار نه والې تر 8 بجو پورې به دا دلته ماشومانانو د دې پارک وي. خو زه ورته بیا هم یو ځل بیا ویم چې تاسو ملک واجد ته ویم چې په د دې څوکیدار نیم بیا به دا هماغسې کنډر جوړ شي، لکه په دې فضول پیسې لګول دي. د خو خیر دی د هر څوک انشاءالله مونږ به د خپل طرف نه د خپل جیب طرف نه به دې کې میلې لګوو. زما دا ډېر خواهش دی، زه به لرې لرو ځایونو نه نورو ایم پی ایګانو نه خپل واجد ایم پی ای نه فنډونه روړم، دې کې لګوم، ځکه چې زما رور دا یو خواهش و چې نوتې والا له زه ډېر ښایسته پارک جوړ کړم، لکه د کبني باغ غوندې چاچا یونس دا د دې غوندې پارک به زه دې نه جوړوم. د هغې خواهش و تاسو کوشش کوئ چې د هغې خواهش پوره کوئ. اوس نه موږ ګورو کنسټرکشن کار چې کوم دی روان دی، نو په څومره ټیم کې به دغه باغ چې کوم دی کمپلیټ؟ انشاءالله چې دا ډېر تیزی کې دا روان دی، مو الله په فضل زما په حساب دا به 2-3 میاشتو کې انشاءالله مکمل شي. داسې څنګه کار پرې روان دی، ځکه چې چا پې اعتراض ونه کو، دلته لږ داسې خلک شته چې اعتراضونه کوي صرف چې یاره دا زما ته دې دا کریډټ دا کریډټ صرف نوتې له پکار دی، نوتې عوام دپاره زموږ دا خویندې میندې چې کورونو کې ناستي شوګر شوی دی، برک پریشري دي، انشاءالله 2 بجو نه به راځي تر 12 بجو پورې. دې کې به زه انشاءالله که ژوند و مو زه به د رور دا خواهش پوره کوم چې زما دا نوتې والا دې کې خوشحالي، دې کې به انشاءالله زه کوشش به زما دی چې میاشت نه 2 میاشتې 3 میاشتې پس به دلته زه ماشومانانو دپاره د خپلې خویندو میندو چې کورونو کې ناستي دوی دپاره به زه جادوګرۍ پروګرام کوم. زه به دا خواهش کوم چې بل ځینه نمیش روچتوم دې کې لګوم. زما دا خواهش دی چې بل ځینه نمیش میلې راولم او دلته به یې لګوم چې زما دا نوتې قدیم والا خویندې میندې دا خوشحالي، بس دوی خوشحالي زه خوشحاله یم. په مونږ خو وخت تیر شو، بس دا زموږ خواهش دی چې زه نه د سیاست شوقي یم نه سیاست کوم، خو زما دا د رور ارمان دی، زما د باغي دا ارمان دی چې دا پارک ښه مزیدار شي، د چاچا یونس غوندې او د کبني باغ غوندې شي، چې زما د خویندې میندې زما نوتې نه بار نه ځي او هغه هم دې پارک کې وي. زما به دا ډېر ارمان دی او زه مشرق والا ته سید علي شاه ډېر هغه یم چې تاسو یې راواستو په دې ډېر خوشحاله یم چې دا زموږ هر چېرته دا زموږ اواز ورسي. ګران کتونکو د آصف شهید باغي پارک چې کوم حالات و تاسو وکتل، اوس واپس رالو نوتیا بازار ته یو بل مشر سره ولاړل، د هغې نه هم تپوس کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل لږ راته دا ووایي چې کوم دا حالات تیر شو لاکډاون و، د هغې له وجې نه څومره اثر شوی دی د ټولو خلکو په ژوند باندې؟ ټولو خلکو په ژوند باندې تاجر براجسونه د هغه زیاته متاثره شوي، د هغې کاروبارونه خراب شوي دي او هغې کې بالکل که دغه او د انتظامیه وه هغې هم پکې غفلت نه کار اخیستی دی چې کوم کسان به راله په دې به یې دوکانونه بند کړه
او بیا به د دې نور ستونزو تپوس نه کوو چې دې به څه کېږي خلک به نیو هغه به جرمانه که قومي خزانه به ډکه که دې د وجې نه تاجر برادري دې وخت کې ډېره تباه ده باقي دا حالات وګورئ په دې نوټه کې دا حالات وګورئ د روډ حالت ته وګورئ که ډي سي دی یو ځل یې کلي کچري کړې وه هغه صرف یو د نوټې خلکو لپاره یو دکاوه کړې وه هغه چې کمې وعدې نوټې خلکو سره کړې وې موجوده یې ډي سي اصغر صاحب هېڅ پوره یې نه کړ هغه هم هغې به څه مسایل مخې ته راغلي وو په کلي کچري کې هغه کم مسایل دي لږ راته ووایې هغې کې دا مسایل وو چې مطلب دی لکه دا نوټې روډ والې دلته ټول ریډې ولاړ دي خلک نشي تللی دا تاسو په خپله ګورئ که دکانداران وګورئ دې کې اکثر دکانداران دې سره میلو وي هغې ته پیسې هلي عام خلکو تکلیف دی که یو امبولانس را روان وي هغه ته څوک لاره نه ورکوي که پولیس دی هغې باقاعده هغې خپل لینډ دین دې سره صحیح دی WSSP والا دي هغې هم ټول پیسې هلي ټاون 3 والا دي ټول راځي ټول ورسره میلو دي ټول نه پیسې هلي چې اوس انتظامیه دونه بې حسه شي چې هغې پیسې هلي او تجاوزات زیاتېږي نو عام غریب سړی به څوک کړي دکاندار غریب خو ګناهګار نه دی که نه تجاوزات خبر تاسو وکړئ چې تجاوزات دي بل تاسو WSSP خبره وکړه نو چې کله د نکاح باران وشي دلته نکاح څه پروګرام وي هېڅ نه کېږي دې نوتې روډ باندې دغلته کې یو ډرین دی یو دې خوا د اکیل شاه جوړ کړی دی هغه چې جوړ شوی دی ټولو خلکو هغه بند کړي د هغې تر ننې پورې صفایي نه شوې هغې د وجې ستا نه باران وشي نشیب علاقې ټولې دریاب را ځي خلکو کورونو ته اوبه ځي بار WSSP ته مې وویل چې باید دې صفایي وکړئ چونکې هغې پیسې خوري نه یې کوي صحیح ده ډېره مننه انکل بالکل جی دا د دې علاقې خلکو یو شمېر مسایل چې کوم دي دوی ته ورمخې ته شوي دي چې کوم لاکډاون تېر شوی د هغې د وجې نه هم دوی ته ډېر زیات مشکلات دي خو که موږ وکتل موږ که د هر چا نه هر قسمه سوال کړی دی نو موږ ته د خلکو لخوا همدا یو جواب راغلی چې د بجلۍ بلونه چې کوم دي هغه ډېر راځي لوډ شیډینګ دی نو دغه د بجلۍ د بلونو لوډ شیډینګ دغه شان د ګیس بلونه او بیا په تیره چې کوم د سکولونو د ماشومانو بلونه دي مهنګایي د دغه ټول مسایل چې کوم دي نو هغه د دې ځای خلک چې کوم دي نو هغه دې مسایلو سره مخ دي ګرانو کتونکو همدې سره زموږ د پروګرام ټیم سر ته رسي اجازت غواړو د الله په امان